السلام علیکم. زمونږ نن درس چې دا اومني بیلنسینګ ان انټرنیشنل ریلیشنز ده. باید ووایو چې دا چینل تاسو ته د نړیوالو اړیکو په اړه باندې او د نړیوال سیستم په اړه باندې ډېر مهم معلومات وړاندې کوي، یعنې هغه اصطلاحات چې په نړیوال سیستم کې دي او روزمره د نړیوالو اړیکو د محصل او د استاد لپاره ډېر مهم او پکارېږي، هغه تاسو ته تشریح کوي. نن زموږ درس ته اومني بیلنس ان انټرنیشنل ریلیشنز ده. اومني بیلنس دومره نوې اصطلاح نه ده، خو ولې دومره استعماله شوې نه ده چې هر څوک په دې باندې پوهه ولري. نو اومني بیلنس د تشریح لپاره موږ دغه موضوع روښانه کوو. که موږ او تاسې د غربي نړیوالو اړیکو یا ویسټرن انټرنیشنل ریلیشنز یا ګلوبل نارت چې ورته وایي د هغه غربي نړیوالو اړیکو موږ مطالعه کوو، نو هغه کې چې دا موږ یو نیو ریالیزم یا کلاسیکل ریالیزم یا سټرکچر ریالیزم موږ لرو. سټرکچر ریالیزم هغه مؤسس چې ده یا د نیو ریالیزم مؤسس چې ده کینټ والز ده. کینټ والز وایي کله هم د هیوادونو داخلي فکتورونه چې دي هغه د یو هیواد بهرنۍ پالیسي تر تاثیر لاندې نه راولي، بلکې خارجي عوامل دي چې یو هیواد بهرنۍ پالیسي تر تاثیر لاندې راوستی سي. نو یو هیواد ټول سره متحد ده، سټیټ آر یونیټری اکټرز. یو هیواد ټول سره متحد ده او د اتحاد په صورت کې چې دا بهرني عواملو ته په ګډه سره یو بهرنۍ پالیسي جوړوي، هغه ته جواب وایي. یعنې دوی دا خبره کوي چې تاسو که امریکا وګورئ یا نور غربي هیوادونه، خصوصا د غربي اروپا هیوادونه وګورئ، د دوی داخلي سټرکچر چې دا سیاسي ګوندونه، سیاسي سیستم، اقتصاد چې دا د بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي، بلکې بهرني عوامل دي چې دغه هیوادونه په بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر کوي او بالاخره هیوادونه یو بل سره تعادل کوي، یو بل سره همکاري لاس ورکوي. د مثال په ډول که موږ تاسې ناټو سازمان رامنځته راتګ وګورو، ناټو سازمان دغه په نړیوال سیستم کې د کپیټالیزم لپاره د امریکا او د غربي اروپا لپاره شوروي اتحاد کمونیزم چې دا یو خطر و. نو دا یو بهرنی عامل و چې دغه هیوادونو بهرنۍ پالیسي متاثره کړل او بالاخره دغه هیوادونو سره کېناستل او د ناټو سازمان دغه په مقابل کې رامنځته کړ. نو د یو هیواد دلته وایي دغه نیو ریالیزم وایي چې د یو هیواد داخلي عوامل د دې سبب نه کېږي چې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي تر تاثیر لاندې راولي. نو دوی وایي چې دغه تریټ چې دا خطر چې دا د هیوادونو لپاره باندنی فکتور ده چې په همغه اساس باندې چې دا هیوادونه خپله بهرنۍ پالیسي به دغه مقابل کې جوړوي. خو د ګلوبل ساوت کې، ګلوبل نارت نه ګلوبل ساوت کې، ګلوبل ساوت هغه هیوادونه دي چې هغه تل ورډ کنټرین هم وایي، د درېمې نړۍ هیوادونه، دا هغه هیوادونه دي چې دوی اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت، داخلي وضعیت دومره قوي نه ده او دوی په خپل داخل کې ډېر زیات مشکلات لري، لکه د اسیا ځینې هیوادونه، د افریقا ځینې هیوادونه، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه. نو ګلوبل ساوت همدا معنا لري چې دغه لاندې کوم هیوادونه چې دي د نړۍ شمال نه د نړۍ جنوب، دا لاندې کوم هیوادونه چې په نقشه کې د نړۍ جنوب، دغه هیوادونه چې دي دوی مشکلات لري. نو دغه هیوادونو لپاره دغه د ریالیزم، د نیو ریالیزم او سټرکچر ریالیزم بیلنسینګ چې مخکې تشریح کړه هغه د تطبیق وړ نه ده، ځکه هلته وایي چې هیوادونو داخلي عوامل د دې سبب نه کېږي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي متاثره کړي. خو تل ورډ کنټریز کې، درېمې نړۍ هیوادونو کې دلته بیا داسې نه ده. دلته بیا د اومني بیلنسینګ اصطلاح ډېره مهمه ده نسبت د بیلنسینګ اصطلاح ده. اومني څه معنا؟ اومني مطلب څو، ملټیپل، څو دانې. اومني بیلنسینګ په دې معنا دی وایي چې هلته موږ په کلاسیکل ریالیزم کې ویلې چې د هیوادونو لپاره یوازینی تهدید هغه خارجي ده چې د هیواد بهرني پالیسي تاثیر لاندې راولي او هغې بیا هماغه رقم تصمیم نیسي. خو اومني بیلنسینګ وایي چې نه، په درېمې نړۍ هیوادونو کې دغه مفکوره د تطبیق وړ نه ده. په درېمې نړۍ هیوادونو کې دلته څو مشکلات یو هیواد ته پیدا کېږي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي تر تاثیر لاندې راولي.
په ځانګړې توګه د هیواد داخلي سټرکچر، د هیواد داخلي فکتورونه، د هیواد سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، نظامی دغه سختارونه دې سبب کیږي چې هیواد تر تاثیر لاندې راولي او خپل بهرنۍ پالیسي تغییر لاندې راولي. یعنی دوی ته دغه درېمې نړۍ هیوادونو ته چې ګلوبل ساوث هیوادونو ته وایي، ګلوبل ساوث کنټریز یا تلوډ کنټریز، د دوی لپاره چې د دوی بهرنۍ پالیسي تاثیر لاندې راځي هم داخلي عوامل دي هم خارجي عوامل دي. خو داخلي عوامل ډېر زیات تاثیر کوي په دوی باندې، تقریبا تر 80% پورې داخلي عوامل دې سبب کیږي په درېمې نړۍ هیوادونو کې چې د هیواد بهرنۍ پالیسي تر تغییر لاندې راولي. او د دغه هیوادونو رئیس جمهوران مجبور مکلف دي چې د خپل ولسواکۍ، د خپل پاچاهي د ساتنې لپاره د نورو هیوادونو سره د داخلي عواملو په اساس باندې هغه تعادل کوي، هغه همکاري کوي، هغه هغې سره یو قرارداد امضا کوي. یعنی په دغه هیوادونو کې نظامی ګروپونه دي، سیاسي بېثباتي ده، فساد اداري ده، امنیت ده او اقتصاد دې سبب کیږي ترڅو د دغه هیواد حاکمه طبقه ضعیفه کی او له منځه یوسي. نو که دغه هیوادونو حاکم ځواک، پادشاهانو، ولسمشرانو، صدرزامان د نورو هیوادونو سره تعامل ونه کړي، د نورو هیوادونو سره موافقه ونه کړي، نو ډېر ژر ده چې دغه داخلي عوامل چې د کوم په دغه درېمې نړۍ هیوادونو کې دي هغه حکومتونه ډېر ژر له منځه یوسي. زه مثال درکوم تاسو ته. مثال دا ده چې په تېرو 20 کلو کې تاسو حامد کرزی او اشرف غني مطالعه کوي. علاوه له دې چې دوی ته خارجي خطر و، مثلا پاکستان باندې بار بار نیوکې کولې، پاکستان دوی لپاره غټ خطر و. علاوه له دې چې دوی ته خارجي یو مشکل درلوده، بلکې داخلي ډېر زیات مشکلات دوی لرل چې دوی دغه حاکمیت لپاره څه و خطر و. مثلا نظامی ګروپونه، سیاسي بېثباتي، فساد اداري، بېثباتي امنیتي او همدارنګه اقتصاد د دې سبب کېده که چیرې دا د نورو هیوادونو سره تعهد ونه کړي، معاهده امضا نه کړي، نو دغه داخلي فکتورونه دې سبب کېده چې دغه هیوادونو حاکمیت له منځه وړي وای. نو هماغه و چې حامد کرزي، اشرف غني د مختلفو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه کول، مثلا یا به هندوستان سره وکړو، یا به امریکې سره وکړو، یا به ایټالیا سره وکړو، یا به نورو هیوادونو سره وکړو، او دا به پکې ذکر کړل چې که چیرې د ما دغه ولسمشري تر خطر لاندې راځي نو تاسو ما سره مرسته کوئ. همدارنګه که موږ دغه C5 هیوادونه ګورو، سنټرل ایشیا د 5 هیوادونه ګورو، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان. دا هیوادونه که موږ وګورو دوی هم دغه رقم سټرکچر لري. دوی له روسیې سره تعامل کړی، معاهده کړې ده چې که چیرې موږ په داخلي سیستم کې د مشکل سره مخ کېږو نو تاسو موږ مرسته کوئ. یو ښه مثال یې دا ده چې 2022 کال کې قزاقستان هیواد خلکو تقریبا 10 ورځې د دوی حاکم نظام پر خلاف باندې تظاهرات وکړل او بالاخره دوی له کنټرول نه ووتل. هماغه و چې روسیې ته خپل لاس وکړ او روسیې د CIS سازمان په چوکاټ کې له 2000 تر 50,000 پورې روسي عسکر راولېږل او دغه تظاهرات یې څنګه کړل؟ له منځه یوړل او غلي کړل. او تاسو که تاجکستان وګورئ، تاجکستان د امت اسلامي نه خطر درلوده کله چې راغی، نو هماغه چې تاجکستان روسیې ته لاس وکړ او د CIS کامنولت انډیپنډنټ سټیټس د سازمان په چوکاټ کې تاجکستان ته د روسي پوځ راغی او د تاجکستان او د افغانستان سرحد ترمنځ چې دا ګډ تمرینات وکړه. نو خلاصه دا سوله چې یو بیلنس اف پاور دا، بل اومنی بیلنس اف پاور ده. بیلنس اف پاور چې دا غربي هیوادونو کې تطبیق وړ ده، اومنی بیلنس پاور چې دا بیا په غیر غربي هیوادونو کې د تطبیق وړ ده. هغه هیوادونه چې یا برقوته دي، اقتصاد یې ښه ده، سیاست یې ښه ده، هغوی چې دا د هغوی بهرنۍ پالیسي تنها بهرني عوامل دي چې هغه تر تاثیر لاندې راولي. خو په تھرډ ورلډ کنټریز کې، ګلوبل ساوث هیوادونو کې، غیر غربي هیوادونو کې، خصوصا چې هغه غریب هیوادونو د سیاست او اقتصاد ضعیفه ده،
هلته بیا نه تنها دا چې بهرني عوامل د هېواد بهرنۍ پالیسي تاثیر لاندې راولي، بلکې داخلي عوامل هم د دې سبب کېږي چې د هېواد حاکمیت او بهرنۍ پالیسي تر تاثیر لاندې راولي. نو اومني بیلنسینګ په دې معنا چې په غیر غربي هېوادونو کې دلته څو علتونه کېدلی شي چې د هېواد حاکمیت او بهرنۍ پالیسي تاثیر لاندې راولي، او بالاخره د همغه هېواد حاکم خلک هغه په شکل د اشکال د نورو هېوادونو سره د دغه داخلي او خارجي عواملو د ځپلو لپاره تعامل وکړي. نو دا خلاصه و انشاءالله په دې لاسته تاسې به دې باندې پوه شوي یاست. ډېره مننه.